د لښکرګاه ښاروالۍ د مطبوعاتو مسؤل محمد طاهر ابشار ملي رادیو ته وویل چې هلمند ولایت کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د وړو کاروبارونو زمینه برابره شوې ده. نوموړی وایي دا مهال دې ولایت کې ګڼ کسان په بېلابېلو برخو کې واړه کاروبارونه پیل کړي چې په وینا یې دا وګړي توانېدلي ترڅو له همدې لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې بشپړې کړي او د بچیانو لپاره حلاله نفقه په لاس راوړي. د لښکرګاه ښاروالۍ له لوري هغه کوچني کاروبارونه چې په ښار کې ترسره کېږي د هغو لپاره جواز پاڼې ورکول کېږي او دوی کولی شي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي او په ضمن کې په ټول ښار کې کوچني کاروبارونو ته موقع مسایل دي. د پانګوالو څخه هم باید پوښتنه وکړو چې هغوی دلته پانګونه کړې ده، مارکیټونه جوړ کړي ترڅو هټیوالو لپاره هټۍ برابره چې هغوی خپل کاروبارونو ته ادامه ورکړي. او د لښکرګاه ښاروالۍ لخوا څخه هم موقع مسایل شوي دي ترڅو خلک وتوانېږي خپلو اولاد لپاره د حلاله نفقه پیدا کړي. بلخوا یو تن هټیوال سمیع الله نوري چې په دې وروستیو کې د خوراکي توکو کوچنی کاروبار را پیل کړی دی وایي توانېدلی چې له دې لارې تر ډېره بریده د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، ځکه په وینا یې دا مهال په ټول هیواد کې سرتاسري امن دی او اوس د هر ډول کاروبار لپاره فرصتونه رامنځته شوي دي. داسې خلک ستا ویش ته ځي، ویش ته شیان راوړي، ځینې د لښکرګاه د کندهار څخه کندهار شیان راوړي، ځکه چې د مشکلات په دغه معنا په لاره کې نه ویني. پخوا چې وروره جانه د سارا د ښار ته نه سو راکلالی وروره په هغه سارا کې چې واره کم وایي وروره د خپل کار کوو یې په تکلیف په سختۍ کې. اوس هر ورور په ښار کې کار کولی شي، په سارا کې کولی شي. اوس شهر مسلمان زه پوښتنه وکړي خپل په کار ډېر راضي دی، ډېر خوشحاله دی. دغه راز یو بل تن کاروباري محمد رحیم چې لښکرګاه ښار کې د ټوکرانو پیر او پلور کوي وایي د پخوا په پرتله د هر ډول اجناسو د پر وخت انتقال لپاره زمینه برابره شوې، مواصلاتي لارې پرانیستي، ډاډمن امنیت دی او دوی توانېدلي چې خپل کاروبار په ښار او ګرځنده بازارونو کې ترسره کړي. کلي علت یې ویش دی مثلا امن دی چې په ټول هیواد کې سوله د امن دی، امنیت دی او د هغه تر څنګ په ټول هیواد مرکز ولسوالۍ ښارونه سره وصل دي. مثلا اموال په صحیح طریقه سره مثلا رسیږي خپل هدف ته. دا په داسې حال کې ده چې هلمند کې د اسلامي امارت په راتګ سره تر 100 زیاتې وړې او لویې کارخونې پرانیستل شوي چې تر ډېره بریده د کورنیو تولیداتو په پیر او پلور سره د وارداتي موادو مخه ډب شوې ده.